بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ زموږ ویډیو به د پی پی ایز باره کې وي، د ځان ساتنې سامان. مختلف کارونو کې خلک داسې مختلف پی پی ایز یا داسې سیزونه کپړې اچوي چې هغه د هغې مین مقصد دی چې د خطرو نه هغې ته بچاو وشي. مثلا تاسو به لیدلي چې کوم خلک د وابډې د طرف نه په بجلو کې کار کوي، څه دستانې او څه بوټان اچولي د ربړ. د هغې مقصد دی چې یاره دې کسانو ته شاټ ونه لګي. ملګرو کوم هم چې ځان ساتنې سامان دی یا پی پی ایز دي، نو کوم کمپنۍ کې چې کسان کار کوي، امپلایر چې څه ته وایي، چې تاسو چا سره کار کوئ دا ستاسو حق جوړیږي چې دا پی پی ایز تاسو له بغیر قیمته، بغیر د تنخوا نه څه کټینګ یا څه بل څه درکړي. د پی پی ایز یو خبره دا ده چې ما مخکې یو ویډیو کې هایرارکي اف کنټرول کې ویلو چې سیفټي کې یا چې کله تاسو ځان بچ کولو کوشش کوئ نو دا لاست لاین اف ډیفنس دی. دا بالکل اخري تدبیر دی چې تاسو باید کوئ. دا ځکه اخري دی چې پی پی ایز صرف یو کس بچ کوي. که یو سړي دستانې اچولي دي نو صرف به دا سړی د بجلۍ د شاټ نه بچي، نور خلک پرې نه بچ کېږي. خو که تاسو یو بریکر ولګوئ نو بریکر به چې کوم دی هغه کوم ځای کې چې کسان کار کوي نو ټول به بچ کوي. دا د پی پی ایز یا د ځان ساتنې سامان لیمیټیشن دی. اوس به راشو چې پی پی ایز څو قسمه دي او څه دپاره استعمالیږي. ملګرو ټول نه اولنی پی پی ایز چې موږ به دی ذکر کوو هیلمټ دی. هارټ هیلمټ به تاسو لیدلی چې اکثر کوم ځای کې خلک اکثر د کنسټرکشن کارونو کې یا کارخانو کې کار کوي نو دا هارټ هیلمټ یې اچولي. د دې فایده دی چې په سر باندې څه څیز راوغورځېږي یا څه څیز ورسره وجنګېږي، دا د سر حفاظت کوي. د ډاکټرانو موږ اورېدلي چې په بدن کې د ټولو نه زیاته وینه سر ته سپلای کېږي، او چې په سر باندې زخم وغیره ولګي نو دې نه ډېره زیاته وینه ځي او سړی بېهوشه یا وفات کېدی شي. نو دا هیلمټ ډېر زیات ضروري. د دې مختلف رنګونه راځي. اکثر سپین هیلمټ انجینران اچوي، دغسې بیا ورپسې فورمینان چې کوم دی بلو اچوي، او ورکران اکثر یلو هیلمټ اچوي. او دا رنګونه چې کوم دی مخکې وروسته کېدی شي. د سیفټي کې چې کوم کسان کار کوي یې اکثر سول هیلمټ اچولی. چې کوم خلک ډېر اوچت ځای کې کار کوي او سره دا خطره چې یاره دا هیلمټ زما نه راغورځېدی شي ښکته په بل چا باندې، نو هغوی ورته یو چین سټریپ یا د زنې ته یو پټ اچولي چې دا هیلمټ یې پرې رانیولي او دی په مدد سره چې کوم دی دا هیلمټ ښکته راغورځېږي نه. دویم پی پی ای یا د ځان ساتنې سامان چې موږ ذکر کوو هغه های ویزیبیلیټي ویسټ دی. دا یو داسې واسکټ غوندې کي چې په چا باندې یې چمکداره پټه لګېدلي او که لږه غوندې رڼا پرې وغورځېږي نو د لرې نه پړکوي او ښکاري. د ماسخوتن به تاسو اکثر ټریفک پولیس والا لیدلي یا کم خلک چې اکثر په ایرپورټونو کې یا بل ځای کې تاسو کار کول والا وینئ، داسې چمکدار غوندې کې اورنج کلر، مالټه رنګ یا زیړ رنګ یا شین رنګ واسکټ غوندې کې اچولی نری او هغې باندې چمکدارې پټي. د دې فایده دی چې دا کله تاسو بلډینګ ته دننه ننوځئ نو دا د لرې نه پړک وهي، دا های ویزیبیلیټي ویسټ چې دی. او که ګاډی یا څوک بل څوک راځي فورکلیفټ یا څه بل څه کار کېږي نو هغه ته سړی ښکاري او د اکسیډنټ نه بچ کېږي. دې نه علاوه که څه اکسیډنټ وشي، سړی بېهوشه شي یا چېرته کې پروزي او آواز نه ورکوي، نو که څوک چیک کولو له راشي او د بیټرۍ په مدد سره تاسو کس وینئ نو د های ویزیبیلیټي ویسټ لرې نه پړک وهي او تاسو ته سړی ښیي. دې پسې مختلف قسمه دستانې دي. دستانې د لاس د حفاظت دپاره وي. څه ګرم څیز څوک رالي نو هغه تاسو لیدلي بیکرۍ کې کار کوي هغه دستانې اچولی، یا چېرته کې څه ډېر یخ څیزونه کولډ سټوریجز کې دي دپاره خپلې دستانې، څه تیره څیزونه کسابان کار کوي یا څوک بل څوک تیرې چړو باندې کار کوي نو یې دپاره خپلې دستانې. د کیمیکل هینډلنګز دپاره خپلې دستانې. ډاکټرانو چې کوم دی جراثیم او وایرس نه بچ کېدو دپاره دستانې اچوي. دې نه علاوه څوک چې په داسې مشینانو باندې کار کوي چې کې ډېر زیات وایبریشن یا ارتعاع شي نو هغوی هم خپلې سپیشل دستانې اچوي. ما مخکې ذکر هم کو چې کوم خلک په بجلو کې کار کوي دوی خپلې د ربړ دستانې وي. نو دا دستانې لاس چې کوم دی د مختلفو څیزونو نه خطرو نه بچ کوي او د هر کار دپاره خپلې خصوصي دستانې وي. دې نه پس به راشو سترګې بچ کولو لپاره ګاګلز، دا سپیشل چشمې وي. کوم ځای کې چې ډېره زیاته دوړه وي یا وړې ذرې الوزي یا داسې سپری غوندې کې وي یا د لیزر یا ډېر زیات تیزه رڼا وي نو هغه ځای کې د سترګې بچ کولو لپاره چې کوم دی خلک ګاګلز یا چشمې اچوي، سیفټي ګلاسز. او دا چې کوم دی د هر کار دپاره مختلف وي او سایز دپاره چې کوم دی د هر یو کس دپاره خپل سایز چشمې راځي. بل به اوس راشو د فول باډي هارنس ذکر ته. دا یو داسې بیلټ وي چې هغه د لاسونو او سینې او خپې رانیولي او دا هغه ځای کې اچولی کېږي چې کله خلک په اوچت ځای کې کار کوي او د راغورځېدو خطره وي
دې کې یو کونډه وي، هغه کونډه چې کوم دی خلک لایف لاین ته یا څه بل څه سیز ته واچوي چې راغورځېږي نه مضبوطي، نو دا چې کوم دی د بره نه د راغورځېدو نه سړی بچ کوي. اول خو پکار ده چې یو ځای کې هینډ ریل وي، او چې کوم ځای کې هینډ ریل نه وي یا که وي نو هلته کې خلک فل باډي هارنس اچوي. زموږ خلک اکثر یو سمپل بیلټ اچوي، څنګه چې پینټ دا بیلټ یې صرف د ملا نه راچاپېره وي، خو دغه بیلټ ډېر زیات خطرناک وي، که دې کې سړی راغورځېږي نو دا ملا نوره ډېره زخمي کوي. اوس به راشو ماسکونو ته. ماسک چې کوم دی د دوړې نه، مختلفو جراثیمونو وغیره نه سړی بچ کوي یا د کیمیکلز نه. دې کې مختلف قسمونه وي، یو سمپل ساده ډسټ ماسک وي، یو ریسپایریټرز دي، تاسو مختلف کیمیکلز سره چې کار کوئ را ریسپایریټر ته چې کوم کارټریجز وي هغه بدلیږي. N95 ماسک چې کوم دی دا دوړو لپاره ډېر زیات زبردست ماسک دی، 95% دوړه دا دغه کوي. یو بل د ساه اخیستو لپاره سیسټم راځي SCBA سیلف کنټینډ بریتنګ اپریټس، دا چې په داسې خطرناک ځای کې چې ډېر لوګي کې څوک کار کوي، فایر فایټرز یا اکثر اوبو کې څوک دننه ورکوزېږي نو یې کې خپل اکسیجن وي او دا مدد ورکوي. دې نه علاوه یو فرش ایر سپلای هیلمټ وي، چې کم خلک سینډ بلاسټینګ وغیره کې کار کوي نو د هغوی دپاره چې کوم دی هغې کې فرش ایر سپلای لګېدلي مسلسل. کورال یې استعمالیږي ایز پی پی ایز، د ګرم موسم دپاره خپلي، د یخ دپاره خپلي. سنګل یوز ډسپوزیبل کورال یې ډاکټران به تاسو اکثر لیدلي اپریشن تیټر کې یا په بل ځای کې داسې میډیکل سټاف چې نو هغوی صرف داسې کورال اچوي چې یو ځل استعمالیږي. دې نه علاوه سیفټي شوز دي د خپو د حفاظت دپاره. کم خلک چې کنسټرکشن سایټ کې کار کوي دپاره سټیل ټو سیفټي شوز راځي، کې سټیل ښکته هم لګېدلي په تلي کې او پنج یا پاس هم لګېدلي چې رخ په خوږ نه شي. ریسټورنټو کې چې کوم خلک کار کوي او غوړي ښکته تویږي دپاره انټي سلیپ سیفټي شوز راځي. او څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو کوم خلک چې بجلی کار کوي هغوی دپاره الکټریک انسولیټډ سیفټي شوز راځي. بیا د غوږونو د کوم ځای کې چې ډېر زیات شوري خلک کار کوي د هغې لپاره مختلف ایر پلګز او ایر ډیفینډرز راځي. دا تاسو د تیز اواز نه بچ کوي، ځکه چې ما مخکې یو ویډیو کړی د اواز چې کوم دی غوږونه خرابوي. د دې خپل ساوند ریډکشن نمبر وي، SRN ورته زما په خیال چې وایي، چې کوم ځای کې ډېر تیز اواز وي نو هلته کې ښه ډیفینډرز استعمالول پکار دي. کم پی پي ایز هم چې تاسو یوز کوئ پکار ده چې دا کم سړی چې استعمالوي چې هغه سره فټ ټیسټ وشي چې هغه یې تنګوي نه، هله به ټریننګ ورکول پکار دي، ټول باکس ټاک او انډکشن ورکول پکار دي. د پی پي ایز باره کې نور ډېر ډیټیل HCU کې او د اوشا په ویب سایټ باندې دي. سایټ د کار ځای چې کوم وي هلته کې ځای په ځای ساینس لګول پکار دي چې خلکو ته یاد وي چې یاره پی پي ایز استعمالول دي. د دې چینل د سیفټي باره کې نور ویډیوز وګورئ، لایک کوئ، شیر یې کوئ، کمنټ یې کوئ. که تاسو باندې بوش ایګزام ورکوئ دا ویډیوز چې کوم دی تاسو سره ایګزام تیاری کې هم هیلپ درکولی شي. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.